أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو السلام علیکم نن به په پیج نمبر 98 باندې فیوز اینڈ اټس یوز چې دی فیوز او د دې استعمال دا ټاپک چې دا به ډیسکس کوو صحیح دلته کې وګورئ electricity is commonly used in our homes to operate fans television refrigerator iron and washing machine etc بجلی چې دا عام طور مونږه استعمالو په کورونو کې د فنکو چلول لپاره ټي وي چلول لپاره فریج ایسری او د جامو وینځلو ماشین لپاره صحیح ده دا سیزونه په منګه چلو A fuse is used in a circuit for the safe use of electricity فیوز چې دی دا استعمالیږي په سرکټ کې د محفوظ استعمال لپاره د بجلی د محفوظ استعمال لپاره په سرکټ کې چې د فیوز استعمالیږي صحیح ده What is a fuse? Fuse څه شی دی Let us perform an experiment to understand it راځي چې یو تجربه وکړو یو ایکسپریمنت وکړو چې په دې باندې مونږ څه شو په دې باندې پوه شو صحیح ده دلته کې ګورئ اکټیویټي 7.6 سرګرمي 7.6 نمبر 1 کې وایي میک ا بیټری جوائنینګ ټو سیلز یو بیټری جوړه کوي دوه سیلونه چې دا جوائن کوي چې یو بیټری جوړ شي صحیح ده کنیکټ د کاپر وایر ټو ایچ اینډ ا بیټری وذ د هیلپ اف سیلو ټیپ بس د سیلو ټیپ په مدد سره تاسو سو کوي پینډ د تانبې تار چې هغه د بیټری په دې سرونو پورې تاسو سره کوي کنیکټ کوي سیلو ټیپ کوم د ترانسپیرنت پټای چې راځي دا گیفټس میپس وغیرہ چې موږ چا پیرو دغه سیس په مدد سره وي تاسو دا تار دیتا د بیټری پورې تاسو دا تار دغه سیلو ټیپ په مدد سره کنیکټ کړئ صحیح ده بیا نمبر 2 وای ټیک ا پیس اف ویری تhin میټالیک وایر وس یو ډیر باریک نره د وسپنې تار چې د سیم چې دا راواخلي صحیح ده په پیج نمبر 99 باندې بیا 3 نمبر کې وای touch the ends of the thin wire with the thick copper wires as shown in the figure وس دا کم ډیر باریک داتی تار چې تاسو راواغستو د سیم چې تاسو راواغستو د دې د دواړه سرونه دا په دې کاپر وایر باندې تاسو کې ټچ کړئ تاسو سره سرکټ کمپلیټ دی کنه دا کم باریک یا نری سیم چې تاسو راوړل دا په دې سرکټ کې دلته یو قسم لک کوي مطلب دا سرونه ولا پدې پوري اٹیچ کوي دا پینډ د کاپر وایر راغله دام راغله د زموږ سره بیټری دا سوئچ دی دا بلب دی دا یو پوره سرکټ دی خو دلته پکې دا ځای منګه یو نری سیم یو نری تار د وسپنې چې دا منګه کلک کو وس 4 نمبر کې سوې where does the thin wire melt and break what is its reason دا کم نری سیم چې تا دلته کلک کړو هغه ویلی شو اوسو ولې د دې وجه څه ده نو د دې وجه سوا یا څه کېدی شي هغه دلته کې تاسو ته وایي ګورئ when excessive current passes through the piece of thin wire کله چې سیوا کرنٹ زیات کرنٹ صحیح ده دا پاس شو دغه نری سیم نه دغه سیم کم دا نری ټوکړه چوا د دې نه چې کله ډیر زیات کرنٹ پاس شو it becomes too hot and melts instantly نو دا فورا چې دی نو دا ویلی شو دا تار ډیر زیات ګرم شو او ویلی شو صحیح ده فورا as a result په نتیجه کې د سرکټ بریکس نو دغه سرکټ چې دا څه شو دا بریک شو مطلب دا سیم په دې کې ختم شو ویلی شو مات شو د کرنٹ د بهیدلو هغه لاره چې هغه په دې کې ختمه شو دا سرکټ ورسره څه شو بریکس شو صحیح ده and current stops flowing او د کرنٹ بهیدل چې هغه سټاپ شو ودرېدو such a piece of thin wire is called a fuse نو دغه د سیم کما دا نری ټوکړه چې دا نری ټوټه چې وا دې ته موږ فیوز وایو کم دا میټالیک وایر چې وو ته دې دا تین پیس چې موږ راغسته دا نری ټوکړه هم دغه ته سوای دغه ته وایي فیوز Fuse is a piece of thin wire that is used in an electric circuit to protect the electrical appliances. Fuse چې دی دا یو نری ټوټه ده د تار صحیح ده کم چې په د بجلی په سرکټ استعمالیږي چې مونږه د بجلی آلات چې دی د دې حفاظت وکړی شو چې د بجلی آلات مونږه بچ کړی شو یا بچ کو حفاظت وکړو د دې لپاره مونږه یو فیوز چې دی ناغه استعمالو په سرکټ کې مونږه څه شی لګو فیوز صحیح ده دلته کې پریکاشن کې وګورئ احتیاط کوئ do not touch switch wire and electric devices with wet hands and barefooted
د بجلی کم سویچ چې بلب یا فین تاسو آن کوئ او لاسونه لامدئ نو دغه بټنان چې د دې لون لاس مه وړئ، دغه شانتې د بجلی تار هم په لون لاس مه ټچ کوئ او یا د بجلی نور کم آلات چې دي صحیح ده په لمدو لاسو باندې دا مه ټچ کوئ، یا تاسو خپیه بله خپیئ یا ستاسو لاس لمدئ نو دا څیزونه مه ټچ کوئ. بیا دلته کې وګورئ A fuse is used in an electric iron. فیوز چې دا استعمالیږي د بجلی په اسري کې صحیح ده، واشنګ ماشین کې، هیټر کې، په اوون کې، واټر پمپس چې دی په هغې کې صحیح ده اینډ ادر الیکټریک اپلاینسز او نور د بجلی په سیزونو کې، نور د بجلی په آلاتو کې. اف ډیو ټو سم فالټ کچرې د څه خرابۍ په وجه باندې کرنټ سټارټس فلوینګ ان any اپلاینس، کرنټ بهیدل چې دا په یو آله کې شروع شي one may get an electric shock on touching it. نو کچرې څوک په دې باندې لاس ږدي نو هغه له خو به بیا دا کرنټ ورکوي صحیح ده. if a fuse is used کچرې فیوز استعمال شوی it will blow immediately نو دغه فیوز چې دی دا به فوراً اړاویږي، دغه نری سیم چې کوم په فیوز کې لګېدلی صحیح ده، کوم ته چې موږ وایو هم فیوز دا به اړاویږي and current will stops flowing او کرنټ بهیدل چې دا به سټاپ کیږي، دا به فوراً بندیږي. in this way the electric appliances and the person touching it both will be protected. نو په دې طریقه باندې به د بجلی کم آلات چې دي هغه هم محفوظي، هغه به هم بچي او کم کس چې د بجلی د آلات ټچ کوي نو هغه به هم بچي صحیح ده. اوس دلته کې وګورئ circuit breakers are used these days instead of fuse. نن سبا چې دی سرکټ بریکرز چې دی دا استعمالیږي په ځای د فیوز، مخکې به هغه فیوز چې دی دا استعمالیدو، اوس سرکټ بریکرز چې دی دا استعمالیږي. دی آلسو ورک لایک فیوز، دی هم د فیوز په شانتې کار کوي. د انسټنټ ټریپینګ اف سرکټ بریکر سټاپس د کرنٹ فلو. دا بریکر اکثر که تاسو خیال کړی نه چې په بجلی کې څه خرابي راشي یا اسمان اکثر وبریښي یا مطلب شالټ راشي فالټ وغیره دا څیزونه میزونه چې راشي یا ایکسیسیو اماونټ وغیره څه ناڅه چل چې کله وشي په سرکټ کې نو دا فوراً د بریکر د هغې سره اوړي، مطلب دا یو ښه څیز دی صحیح ده چې د بجلی آلې او مطلب کم څیزونه چې په کور کې لګېدلي هغه هم بچي او نور کم د اور لګېدو خطره شي یا شارټ سرکټ خطره وي نو د هغې نه هم په دې څیزونو باندې چې دی نه هغه حفاظت چې دی نه هغه کیدی شي صحیح ده. بیا دلته کې وګورئ انټرسټینګ انفارمیشن کې دلچسپ معلومات وایي there is a limit of electric current to pass through any electric appliance. د بجلی یو آله چې دا د هغې نه چې کوم کرنټ پاس کیږي نو د دغه کرنټ حدي مطلب څه حدي معلومي صحیح ده. د فیوز از انسرټډ اکارډنګلی او فیوز هم د هغې متعلق چې دی دا پکې انسرټ شوی صحیح ده. if the amount of current in the circuit exceed this limit که چېرې د کرنټ مقدار په سرکټ کې هغه د دغه حد نه واوړي سیوا شي ډیر شي ډیو ټو سم فالټ د څه خرابۍ په وجه د فیوز بلوز امیجیټلی نو دا فیوز فوراً وړاو شي د فلو اف کرنٹ ان د سرکټ سټاپس او د کرنٹ دا بهیدل چې دا سټاپ شي اینډ د اپلاینس از ناٹ ډیمیج او د بجلی دغه آله چې دا بچ پاتې شي دا ډیمیج نشي دي ته نقصان ونه رسي. نو دا فیوز صحیح ده په پیج نمبر 98 او 99 باندې او پر روان 100 پیج باندې انشاءالله بیا بل ټاپک وایو او روان ویډیو پر تاسو سپارم په الله د الله په امان.